او د دې ټولو مسلمانانو دپاره زما عزتمنو دعا غوښتل. زمونږ او ستاسو مسلمانان څومره په تکلیفونو کې دي، څومره په ټینشنونو کې زمونږ او ستاسو وروڼه په مختلفو ځایونو کې هغوی باندې ظلمونه دي، په هغوی باندې ستم دی. د هغې لپاره دعا وغواړه. الله رب العالمین به تا نه د دې باره کې تپوس کړي تا څه کړي دي، چې کم از کم ته یو څو اوښکې الله ته پیش کړي چې رب العالمینه زه د تهجد و بندګۍ ته راپاڅېدلی وم، ستا د دې بندګانو دپاره ما څه د زړه درد پیش کړی و. هغه مظلوم ماشومان چې هغوی ځورېږي، هغې د ظالمانو د تکلیفونو د لاندې دي، هغې دپاره د انسان دعا وغواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، قرآن کې الله رب العالمین د مؤمن یو صفت بار بار بیان کړی دی چې هغې صفت ته قیام اللیل یا تهجد ویلی کېږي، چې انسان د شپې راپاڅېږي او الله رب العالمین ته راز او نیاز او مناجات کوي. لکه قرآن کې الله رب العالمین فی یو ځای کې فرمایي امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی. ویا څوک چې هغه د شپې الله ته عاجزي کوي په داسې حال کې چې سجده کوونکی دی او قیام کوونکی دی او یریږي د الله رب العالمین او امید ساتي د الله د نعمتونو او د جنت. او بل ځکه الله رب العالمین فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. و مؤمنان مسلمانان هغه خلق دي چې د دوی د بدنونه دا د دې بسترونه جدا وي او الله رب العالمین دعاګانې غواړي، الله رب العالمین ته مناجات کوي په داسې طریقې سره چې د الله نه یره ساتي چې زما خاتمه خرابه نه شي. الله رب العالمین ما په دنیا کې په داسې کارونه کې اخته نه کړي چې هغه زما ایمان خراب کړي او د الله رب العالمین د نعمتونو امید هم ساتي. او بل ځای کې الله رب العالمین په سورة ذاریات کې فرمایي کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، چې مؤمنان هغه خلق دي چې دوی د شپې لږ خوب کوي او ډېر عبادت کوي د الله رب العالمین. د مؤمنانو په صفت کې الله رب العالمین دا قرآن کې دا بار بار راځي د شپې بندګي دا یو اهم عبادت. لکه حدیث کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو ای الصلاة افضل بعد المکتوبه، کم یو مونځ ډېر غوره دی وروسته د مونځ د فرضي نه، د فرضي مونځ نه وروسته کم یو مونځ ډېر غوره دی؟ د الله رسول ته فرمایي الصلاة فی جوف اللیل، مونځ کول په اخري حصه د شپه کې دا ډېر غوره عبادت دی. همدارنګې بل حدیث کې راځي عبدالله ابن سلام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. چې ای خلکو تاسو سلام عام کوي او مسکینانو فقیرانو محتاجو مصیبت زده خلکو ته خوراکونه ورکوي او د خپلولۍ پابندي کوئ او مونځ کوئ په داسې حال کې چې خلک ویده وي او تاسو د الله بندګي او عبادت کوئ. الله رب العالمین فرمایي زه به تاسو داخل کم جنت ته په داسې حال کې چې په سلامتیا به وئ. یعنې مطلب دا چې انسان به جنت ته داخلیږي خو بعضې مؤمنان بعضې بندګان به داسې وي چې په قبر کې به په عذاب شي، د فرصرات په دې پل باندې به په عذاب شي. د الله وجې نه داسې به د جنت ته داخل کم چې د دې ټولو مصیبتونو تکلیفونو نه به یې وساتم. د قرآن کې الله ته اشاره کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وګوره داسې ناشنا موږ ته څومره معمولي ښکاره کېږي د شپې بندګي، خو الله رب العالمین د دې د وجې نه په سلامتیا جنت ته داخلوي. او بل حدیث کې راځي چې الله رب العالمین بنده ته ډېر نږدې کېږي نه هغه د شپې په اخري حصه کې، په اخري حصه کې الله رب العالمین د بنده ته ډېر نږدې کېږي. نو بیا وایي که چېرته ته دا غواړې چې ته الله رب العالمین په دې حصه کې یاد کړي نشه دغه چا نه چې هغه به د اخرنۍ حصه کې الله یادوي، یعنې په اخرنۍ حصه کې الله خامخا یادوه. هغه د مؤمن صفت دی زما عزتمند. او بل ناشنا فضیلت هغه دا واوره که غواړې چې زه مستجاب الدعوه شم. مستجاب الدعوه دا مطلب چې الله رب العالمین ستا دعا قبلوي. دا څومره ناشنا فضیلت چې مستجاب الدعوه ته دعا وغواړې الله ستا دعا قبوله کړي. نو راشه ځان د تهجد پابند جوړ کړه، ځان د تهجد د بندګۍ پابند جوړ کړه. لکه حدیث کې راځي امام بخاري دا حدیث راوړی دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي دا حدیث به موږ او تاسو عزتمنو بار بار اورېدلی، بار بار به موږ اورېدلی، خو دا حدیث چې کله عمل ته راشي بیا به د دې خوند هغه تاسو وڅکئ. لکه حدیث کې راځي
ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ستا رب نږدې اسمان ته راښکته کیږي کله چې اخرنۍ حصه د شپې شي، او وایي څوک دی هغه کس چې هغه زما نه دعا وغواړي زه د دعا قبوله کړم. یعنې مستجاب الدعوه یې وګرځم، مستجاب الدعوه. دا څومره ګورناشنا فضیلت دی. بعضې صحابو باره کې موږ ویل وایي دا مستجاب الدعوه. موږ حیران شو چې ګوره داسې انسان هم په دنیا کې شته چې دعا وغواړي الله ولله دعا قبوله کړي. راشه مؤمنه، دا یو ناشنا آفر الله تا ته کوي چې غواړې دعا دې قبوله شي، د شپې راپاڅېږه الله رب العالمین ته. او بیا وایي څوک دی چې زما نه د یو څیز غوښتنه وکړي، یو مشکل دی، یو حاجت دی چې زه هغه دله ورکړم. عزتمنو ولې زموږ مشکلات نشته په دنیا کې. هر مؤمن، هر مسلمان په یو ټینشن، په یو مشکل، په یو حاجت کې واقع الله نه وغواړه، الله رب العالمین تعالی هغه مشکل حل کوي. او بیا وایي څوک دی چې هغه ګناهونه کړي دي، څوک دی چې هغه د ګناهونو په دریاب کې راګیر شوی دی، ما نه بخښنه وغواړي زه بخښنه وکړم. عزتمندو درې داسې څیزونه ذکر دي زه یم چې د دې نه په دنیا کې یو انسان هم نه دی خلاص. ستا مشکلات، ستا ګناهونه او دعاګانې دې د خو مؤمن هر ټیم کې محتاج دی. او ولې به نه محتاج؟ راپاڅېږه الله رب العالمین ته د خپل لاسونه د شپې سجده کې ورجګ کړه او د الله نه دا وغواړه یا رب العالمینه په دنیا کې مې خاتمه خرابه نه کړي. ته وګورئ څنګه فتنې زما عزتمنو د الله رسول فرمایلی و چې د شپې به سړی مسلمان سار به کافر وي، سار به مسلمان د شپې به کافر وي. هغه فتنې زما عزتمنو زموږ ستاسو په دې دور کې راغلي دي. د الله رب العالمین نه داسې وغواړه رب العالمین د کفر او د شرک نه مې وساته، د هغې کارونو نه مې وساته چې ته پرې خفه کېږي. په داسې حالات کې مرګ مه راوله چې هغه ستا د غضب او ستا د غصې سبب ګرځي. او د دې ټولو مسلمانانو دپاره زما عزتمنو دعا غوښتل. زموږ او ستاسو مسلمانان څومره په تکلیفونو کې دي، څومره په ټینشنونو کې، زموږ او ستاسو وروڼه په مختلفو ځایونو کې هغوی باندې ظلمونه دي، په هغوی باندې ستم دی. د هغې دپاره دعا وغواړه. الله رب العالمین به تا نه د دې باره کې تپوس کړي تا څه کړي دي، چې کم از کم ته یو څو اوښکې الله ته پیش کړي چې رب العالمینه زه د تهجد بندګۍ ته راپاڅېدلی یم او ستا د دې بندګانو دپاره ما څه نه څه د زړه درد پیش کړی و. هغه مظلوم ماشومان چې هغوی ځورېږي، هغې د ظالمانو د تکلیفونو د لاندې دي، هغې دپاره د انسان دعا وغواړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو د دې بندګۍ پابند جوړ کړي.